کندهار لري پرته شورابک ولسوالۍ کې د طاعون ناروغۍ د مخنیوي په موخه زرګونه څاروي واکسین سوه. دا واکسین په یاده ولسوالۍ کې 8000 کوچنیو څارویو ته تطبیق سوي چې مالي ملاتړ یې د خوراک نړیوال سازمان کړی و. د کندهار د کرنې اوبو لګولو عملداري ریاست ویاند محمد حنیف اکمل وایي د دې ریاست د مسؤلینو په هڅو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک نړیوال سازمان FAO په مالي ملاتړ د شورابک ولسوالۍ د مسلکي پاراوټرانو په تخنیکي همکارۍ او د مالدارۍ امریت تر مستقیمې څارنې لاندې د یادې ولسوالۍ 8000 کوچني څاروي د طاعون ناروغۍ د مخنیوي په موخه واکسین سوه. د کندهار په لرې پرته شورابک ولسوالۍ کې تقریبا 8000 کوچنیو څارویو ته د طاعون ناروغۍ د مخنیوي په موخه باندې واکسین تطبیق شو. دغه واکسین د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست په هڅو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک نړیوال سازمان په مالي ملاتړ باندې ترسره سو. د یاد ولسوالۍ د مسلکي پاراوټرانو په تخنیکي همکارۍ باندې بالاخره تر حیواناتو پورې هم ورسېدی. د ښاغلي حکمل په وینا یاد واکسین د څه باندې درو اونیو په اوږدو کې د شورابک ولسوالۍ په ټولو سیمو کې تطبیق سو چې موخه یې د طاعون وژونکې ناروغۍ مخنیوی، د څارویو روغتیا خوندي ساتل او د مالدارانو د اقتصادي زیانونو کمول دي. د دې واکسین کمپاین سره به د څارویو شیدو او غوښې تولید عادي پاتې سي، د ناروغیو خپرېدل به پر وخت کنټرول سي او ترڅنګ یې مسلکي کسانو ته د کار فرصتونه هم برابر سوه. دغه واکسین تقریبا چې د درو اونیو په اوږدو کې د شورابک ولسوالۍ په ټولو سیمو کې تطبیق سوی دی. د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په موخه باندې و چې د څارویو روغتیا خوندي وساتل سي، د مالدارانو اقتصادي زیانونه راکم سي او د هغه ترڅنګ د شیدو او غوښو کم تولیدات د څارویو څخه موږ ته په لاس راځي د هغوی په وړاندې د ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي په موخه باندې استفاده سو. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم د کندهار کرنې ریاست په هڅه د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي ملاتړ په ارغستان، پنجوایي، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې دې ته ورته واکسین تطبیق سوي وه چې په ترڅ کې 22000 کوچني څاروي واکسین سوي وه.